ښوونځی ستاسې په کور کې. السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو. انجینر عزت الله حلیم یم ستاسو لپاره د 12 ټولګي د فزیک په خدمت کې یم. قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسې لومړی څپر کې ساده هارمونیکي حرکتونه، د هغې خصوصیات، همدارنګه د هغې مطابق چې څومره درسونه وه هغه ټول مو پای ته ورسول. خوږو زده کوونکو، زموږ او تاسو دویم فصل شروع کیږي. دویم فصل کې زموږ او تاسې موضوع ده څپې او د هغې خصوصیات او حرکت. ګرانو زده کوونکو، څپې څه شي ته ویل کیږي؟ موږ او تاسو ټول په اهتزازونو باندې پوهیږو. اهتزازونه مو تعریف کړي وو، اوس راځو څپې تعریفوو. د اهتزازونو انتقال د یو محیط څخه بل محیط ته د څپو په نامه یادیږي. خوږو زده کوونکو، څپې نظر فزیکي خصوصیاتو ته په دوه ډوله دي. یوې الکترومقناطیسي څپې دي، بلې میخانیکي څپې دي. موږ او تاسې میخانیکي څپې هم مطالعه کوو او الکترومقناطیسي څپې به هم مطالعه کوو. راځو موږ او تاسې لومړی عنوان اخلو: میخانیکي څپې. میخانیکي څپې د هغه څپو څخه عبارت دي چې د هغې د خپرېدو لپاره مادي محیط ته اړتیا وي. مادي محیط نه هدف دا دی ګرانو زده کوونکو، که فرض مثال زه دا کوم غږ چې زه کومه، زه چې دا خبرې کوم، دا په خپله باندې میخانیکي څپه ده، د مادي محیط ته اړتیا لري. که چېرته دلته د هوا مالیکولونه وجود ونه لري، نو زموږ دغه شاګردان به زموږ غږ نه اوري. ولې؟ دغه زما کوم غږ چې دی دا د مالیکولونو په واسطه باندې انتقالېږي. که چېرته دلته خلا وجود ولري، مطلب که مالیکولونه وجود ونه لري، نو په دې صورت کې به زه غږ کومه، خو زما غږ به څوک نه اوري. فرض مثال کله چې څوک سپوږمکۍ ته خیږي، نو په سپوږمکۍ کې هغوی کوشش کوي چې په ټلیفون باندې خبرې وکړي، نږدې د یو بل سره ولاړ وي خو خبرې په ټلیفون کوي. ولې؟ د هغوی خبرې یو بل ته نه انتقالېږي، هلته مادي محیط شتون نه لري. نو میخانیکي څپې د هغه څپو څخه عبارت دي چې د هغې د خپرېدو لپاره مادي محیط ته اړتیا وي. خوږو زده کوونکو، میخانیکي څپې په درې برخو باندې ویشل شوي دي. یو ته طولي څپې ویل کېږي، بلې عرضي څپې دي، او بلې ولاړې څپې یا ساکنې څپې ورته ویل کېږي. راځو لومړی وایو چې طولي څپې. طولي څپې د هغه څپو څخه عبارت دي چې د اهتزاز جهت یې د خپرېدو په جهت باندې منطبق وي، یا د هغه څپو څخه عبارت دي چې د اهتزاز جهت یې د خپرېدو د جهت سره موازي ډول باندې واقع وي. ګرانو زده کوونکو، که چېرې موږ او تاسې یو فنر راواخلو، په دې فنر باندې قوه موږ او تاسې واردوو. د قوې د واردولو په صورت کې فنر اهتزازونه ترسره کوي او څپې په دې کې رامنځته کېږي. دغه اهتزازونو کې به د اهتزاز لوری او د خپرېدو لوری یو په بل باندې منطبق وي او یا به سره موازي وي. په دې کې کوم اهتزاز چې ترسره کېږي، اهتزاز پکې داسې ترسره کېږي، نو داسې هم چې د اهتزاز لوری په دې طرف شو. اهتزاز لوری یا د اهتزاز جهت، او د خپرېدو جهت خپرېږي هم همداسې، د خپرېدو جهت هم په همدې طرف دی. یا به د اهتزاز او خپرېدو جهت په دې طرف یا په دې طرف باندې، خو سره موازي دي یا یو په بل باندې به منطبق وي. دغه څپو ته ویل کېږي طولي څپې. او دویم ډول څپې چې دي هغه عرضي څپې ورته ویل کېږي. دویم راځو، عرضي څپې د هغه څپو څخه عبارت دي چې د اهتزاز لوری د خپرېدو په لوري باندې عمود وي. موږ او تاسې دا د اوبو کومې څپې چې دا په خپله باندې عرضي څپې دي. نو داسې وي ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسې داسې څپه ګورو، دغه څپو ته ویل کېږي عرضي څپې. ولې عرضي څپې دې ته ویل کېږي؟ په دې کې د اهتزاز لوری، اهتزاز چې ترسره کوي یا ښکته ځي یا پورته ځي، ښکته او پورته ځي، دا د اهتزاز لوری شو. او خپرېږي کومې خواته؟ خپرېږي دې خواته. نو داسې هم چې د اهتزاز لوری، فرض مثال اهتزاز لوری دې خواته شو، یا د اهتزاز لوری پورته خواته شو، خو خپرېږي کومې خواته؟ خپرېږي دې خواته، خپرېدو لوری. د اهتزاز لوری د خپرېدو په لوري عمود دی. ولې عمود دی؟ اهتزاز دې خواته ترسره کوي او خپرېږي دې خواته، اهتزاز دې خواته ترسره کوي او خپرېږي دې خواته، یو په بل باندې عمود دي. دغه ډول څپو ته کومې څپې ویل کېږي؟ دې ډول څپو ته ویل کېږي عرضي څپې، چې د اهتزاز لوری د خپرېدو په لوري باندې عمود وي. ګرانو زده کوونکو، د میخانیکي څپو یو بل ډول چې هغې ته ساکنې څپې یا ولاړې څپې ویل کېږي. دریم، ساکنې څپې یا ولاړې څپې د هغه میخانیکي څپو څخه عبارت دي چې د دوه مساوي فریکونسۍ درلودونکي وي، داسې چې د یو بل په خلاف لوري خپرېږي، لکه د ستار او ګیتار تارونه. ګرانو زده کوونکو، ساکنې څپو یا ولاړو څپو ته ځکه ولاړې څپې ویل کېږي چې دا په یو ډول مادي محیط کې هم نه خپرېږي. مطلب په کوم محیط کې دا نه خپرېږي، ځکه ورته ساکن یا ولاړې څپې ویل کېږي. د دې څپو لپاره به زه داسې ووایم، که چېرته فرض مثال موږ او تاسې یو لومه راواخلو، دا لومه په یو ځای کې دلته زه ټینګوم، بل ځای کې هم ټینګېږي. دلته په دې صورت کې که چېرې موږ او تاسې په دې باندې قوه وارده کړو،
د قوې د واردولو په صورت کې د دې دا برخه ښکته خواته ځي او دا برخې پورته خواته ځي، داسې یو شکل رامنځته کېږي. خو کله چې زه دا برخه پرېږدم په دې صورت کې دا برخې پورته خواته ځي او دا برخې ښکته خواته راځي. دغه ډول څپو ته ویل کېږي ساکنې څپې یا ولاړې څپې. دا برخې چې ښکته راشي په مقابل کې دا برخې پورته خواته ځي او دا برخې چې پورته خواته لاړه شي دا برخې په مقابل کې ښکته خواته راځي. دغه ډول څپو ته ویل کېږي ساکنې یا ولاړې څپې. موږ او تاسې مخکې یو خبره وکړه چې دغه څپې په یو محیط کې هم نه خپرېږي. ولې؟ دا څپې دلته لومه ده، دا دلته کلکه شوې ده یا تار دی، دا دلته کلکه شوې ده، په همدې ځای کې خوځېږي، اهتزازونه ترسره کوي. که چیرې تاسې وایئ چې هو موږ خو د ستارو ګیتار تارونو دغه آواز اورو، نه آواز یې بیا بېله خبره ده، انشاءالله موږ او تاسې به غږ وایو. خو دلته چې کوم دا څپې ترسره کېږي دغه څپو ته ولاړې څپې یا ساکنې څپې ویل کېږي. دا ګرانو زده کوونکو د میخانیکي څپو ډولونه، میخانیکي څپې په 3 ډوله وي: طولي څپې، عرضي څپې، ولاړې څپې یا ساکنې څپې. په طولي څپو کې د اهتزاز لوری د خپرېدو په لوري منطبق یا سره موازي دی. په عرضي څپو کې د اهتزاز لوری د خپرېدو په لوري عمود دی. او په ساکنو یا ولاړو څپو کې دا د 2 مساوي فریکونسیو درلودونکې څپې دي چې د یو بل په خلاف خپرېږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې طولي څپې هم ولوستې، عرضي څپې مو هم ولوستې، ولاړې یا ساکنې څپې. ولاړې او ساکنې څپو باندې پوه شو چې په کوم محیط کې نه خپرېږي. خو یاد لرئ ګرانو زده کوونکو طولي څپې یا عرضي څپې دا چې د ځمکې کې خپرېږي، لکه فرض مثال د زلزله، دا زلزلې چې په کله دا زلزله چې کله انتقالېږي دا په خپله د اهتزازونو د انتقال څخه انتقالېږي. خوږو زده کوونکو د طولي څپې هغه اهتزاز سرعت چې دی دا نسبت عرضي څپې ته زیات دی. که چیرې موږ او تاسو دلته متوجه شو د ځمکې په مختلف ژوروالي لپاره طولي او عرضي څپو د خپرېدو د سرعت اندازه دلته موږ او تاسو ته ویلې ده. که چیرې دلته موږ او تاسو اول وګورو د ځمکې ژوروالی په کیلومتر سره اندازه شوی د 0 نه تر 20 کیلومترو پورې. د عرضي څپو سرعت څومره دی؟ 3.3 کیلومتر پر سکند دی. خو د طولي څپو سرعت پکې د 15.4 نه تر 15.6 کیلومتر پر سکند دی. مفهوم د دې خبرې دا شو چې په 20 کیلومتره ژوروالي کې د عرضي څپو څخه د طولي څپو سرعت زیات دی. همدارنګه د 20 نه تر 45 پورې دلته سرعت 3.5 کیلومتر پر سکند دی او دلته 4.5 نه تر 4.15 پورې دی. په 1400 کیلومتر ژوروالي کې 4.9 د عرضي څپو سرعت دی او دلته 12.5 کیلومتر پر سکند. همدارنګه په 40 کیلومتر ژوروالي کې د عرضي څپو سرعت 2.5 کیلومتر پر سکند او د طولي څپو سرعت 14.5 کیلومتر پر سکند دی. خوږو زده کوونکو د دې پرتلې څخه موږ او تاسو ته لاس راځي چې د طولي څپو سرعت نسبت عرضي څپو سرعت ته د ځمکې په ژوروالي کې زیات دی. ښه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو راځو د څپو خصوصیات یا د څپو ځانګړتیاوې وایو. خو یو خبره یاد ولرئ، زه چې دا کوم خصوصیات درته وایم دا خصوصیات هم د میخانیکي څپو لپاره دي او هم د الکترومقناطیسي څپو لپاره دي. دا چې موږ او تاسو الکترومقناطیسي څپې نه تعریف کړي، الکترومقناطیسي څپې ځان ته بحث دی، په هغې باندې پوره کار کوو. راځو د څپو خصوصیات. د څپو د خصوصیاتو په لړۍ کې لومړی راځو د څپې قله. اول قله. ښه ګرانو زده کوونکو د څپې اعظمي ټکي ته دغې ته قله ویل کېږي. ځینې خلک یې قله تلفظ کوي او ځینې قله، خو قله یې ښه تلفظ دی. نو د څپې اعظمي ټکي ته قله ویل کېږي. او همدارنګه دویم خاصیت چې دی د څپې دره ده. د څپې اصغري ټکي ته د څپې دره ویل کېږي. دی اصغري ټکی شو، د څپې دره ویل کېږي. دی قله شوه او دی دره شوه. ورپسې د څپې امپلیتود یا د څپې لمن چې ورته ویل کېږي. دریم د څپې امپلیتود. امپلیتود موږ او تاسو په اهتزازونو کې پیژندلی او دلته هم هماغه تعریف دی. داسې وایو چې د تعادل د ټکي څخه یا د تعادل د محور څخه د اهتزاز کوونکي جسم اعظمي فاصلې ته د څپې څه شی ویل کېږي؟ امپلیتود ویل کېږي. دا د تعادل محور شو. د تعادل د محور څخه د څپې اعظمي فاصلې ته دغه ټکي ته قله ویله، خو دغه اعظمي فاصلې ته څه شی ویل کېږي؟ دې ته امپلیتود ویل کېږي. امپلیتود ګرانو زده کوونکو عموما په ای سره ښودل کېږي. ورپسې راځو څلورم خاصیت چې دی هغه پیریود دی. څلورم پیریود. پیریود تاسې پیژنئ، د یو مکملې څپې وخت ته پیریود ویل کېږي. تاسو ویل چې د یو مکمل اهتزاز وخت ته پیریود ویل کېږي، مشکل په دې کې نشته. یو مکمله څپه فرض مثال د دې قلې څخه په حرکت باندې پیل وکړي، هم بالاخره دې قلې ته ورسېدو. دغې وخت ته څه شی ویل کېږي؟ دغه ټوله کومه فاصله چې طی کېږي د دغې فاصلې وخت ته د څپې پیریود ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو
د څپې د پیریود د اندازه کولو واحد تاسو پوهیږئ چې ثانیه یا سکند دی او فورمول ما تاسو ته لیکلی او چې ټي مساوي کیږي کوچنی ټي پراخلی په ان د اهتزازونو په شمېر باندې تقسیموئ. راځو ورپسې فریکونسي د پنځمې د څپې یو بل خاصیت دی چې فریکونسي د اهتزازونو شمېر په واحد وخت کې د فریکونسۍ څخه عبارت دی یا د څپو شمېر په واحد وخت کې د فریکونسۍ څخه عبارت دی. ګرانو زده کوونکو څومره څپې چې تېر شوي دي دغه ټولې څپې په څومره وخت کې تېر شوي په دې وخت باندې تقسیموئ. تاسې ته څه شی درکوي؟ تاسو ته فریکونسي درکوي. فریکونسي موږ او تاسو تعریف کړي وو او فورمول مو ورته لیکلی او چې اف مساوي کیږي ان پر ټي سره دی فورمولو. د اندازه کولو واحد څه شی و؟ د اندازه کولو واحد یې هرټز و چې یو هرټز مساوي کیږي یو پر سکند سره او په دې باندې هم موږ او تاسې پوهېدو چې فریکونسي د پیریود سره معکوس اړیکه لري یعنې اف مساوي کیږي یو پر ټي سره. په دې باندې موږ کار کړی و. اف مساوي کیږي یو پر ټي یا ټي مساوي کیږي یو پر اف سره. انشاءالله آینده کې که چېرته کوم مثالونه وه په دې باندې بیا کار کوو. خوږو زده کوونکو فریکونسي هم وشوه. ورپسې راځو د اهتزاز جهت شپږم. ښه خوږو زده کوونکو د اهتزاز جهت د محیط د اهتزاز لوری د اهتزاز د جهت په نامه باندې یادیږي. دا محیط کې چې کوم اهتزاز ترسره کیږي د دې لوري ته په خپله باندې د اهتزاز جهت ویل کیږي. د خپرېدو جهت هغه لوری چې انرژي پکې خپرېږي د خپرېدو جهت یا د څپې د حرکت لوری ته د خپرېدو جهت ویل کیږي. خوږو زده کوونکو اتم کوم خاصیت چې د اخري د څپې محیط دی. خوږو زده کوونکو د څپې محیط هغه ماده چې په هغې کې څپه خپرېږي د څپې د محیط په نامه باندې یادیږي. فرض مثال د کوم غږ چې زما دلته اوس خپرېږي دا په غازاتو کې خپرېږي. دغه غازاتو ته ویل کېږي د څپې محیط. خوږو زده کوونکو دا د څپې خصوصیات. راځم په دې باندې بیا تاسو دلته یو څه رڼا اچوم. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې یو بل څه شی چې موږ او تاسې نه د یاد ووتو هغه د څپې اوږدوالی یا طول موج ورته ویل کېږي. راځو لیکم چې نهمې د څپې اوږدوالی یعنې طول موج. ګرانو زده کوونکو د څپې اوږدوالی یا طول موج د دوه همفازه ټکو ترمنځ لنډ واټن ته د څپې اوږدوالی ویل کېږي. همفازه ټکي کوم ټکو ته ویل کېږي چې یو ډول حالت ولري. فرض مثال دا قله او دا قله دا دواړه یو ډول حالت لري. دا هم قله ده دا هم قله ده. د دې ترمنځ لنډ واټن ته د څپې اوږدوالی ویل کېږي. فرض مثال د دې ځای څخه تر دې ځای پورې دغه واټن ته د څپې اوږدوالی ویل کېږي. د څپې اوږدوالی عموما په لمدا سره ښودل کېږي. تاسو کولی شئ دا دره ده دا هم دره ده د دې دواړو ترمنځ واټن ته هم د څپې اوږدوالی وایي. کولی شئ د دې نقطې څخه تر دې نقطه پورې دغې فاصلې ته هم د څپې اوږدوالی وایي. خوږو زده کوونکو د څپې اوږدوالی یا طول موج د دې د اندازه کولو واحد چې دی انګستروم دی. انګستروم په ا او په درجې په سر باندې لیکل کېږي. دا مساوي کېږي 10 په توان د منفي 10 متره. انګستروم په اصل کې د متر د اجزاو څخه دی. راځو موږ او تاسې بل خاصیت د څپې چې معرفي کوو. مخکې له هغې چې زه تاسو ته بل خاصیت معرفي کړم په دې شکل باندې بیا تاسو ته کار کوم. ګرانو زده کوونکو د څپې اعظمي ټکي ته د څپې کوله ویل کېږي. د څپې اصغري ټکي ته د څپې دره ویل کېږي. ورپسې د یو مکمل اهتزاز وخت ته یا د یو مکمل څپې وخت ته پیریود ویل کېږي. ورپسې د دوه همفازو ټکو ترمنځ لنډ واټن ته د څپې اوږدوالی یا طول موج ویل کېږي. دې ته هم څپې اوږدوالی ویلی شي دې ته هم د څپې اوږدوالی ویلی شي. د څپې د اوږدوالي د اندازه کولو واحد انګستروم دی چې یو انګستروم مساوي کېږي 10 په توان د منفي 10 متره. خوږو زده کوونکو موږ او تاسې پیریود هم ولوستو فریکونسي مو ولوسته همدارنګه د هغې واحدات مو هم ولوسته. راځو موږ او تاسې د څپې د خاصیتونو څخه بل خاصیت چې دی هغه د څپې سرعت دی. خوږو زده کوونکو د څپې سرعت د څپې سرعت کټ مټ د سرعت د تعریف په څېر باندې موږ او تاسې چې وایو فرض مثال وهل شوی واټن په واحدې وخت کې د څپې د سرعت څخه عبارت دی. د څپې سرعت لپاره وایو چې وهل شوې څپه په واحدې وخت کې د څپې د سرعت څخه عبارت ده. څومره څپه چې وهل کېږي دغه څپه راخلئ په څومره وخت کې وهل کېږي په دې وخت باندې تقسیموي تاسو د څپې سرعت درکوي. ګرانو زده کوونکو یاد ولرئ تاسې که چیرې موږ او تاسې دا څپه چې کومه رسم کړه فرض مثال دا څپه په څومره وخت کې وهل شوې ده په ټي وخت کې وهل شوې ده. نو موږ او تاسې داسې کوو د دې څپې څخه یوازې د یوې څپې اوږدوالی راخلو. د یوې څپې اوږدوالی موږ او تاسې پوهېږو چې دا څه شی دی دا لمدا دی. د یوې مکملې څپې وخت ته څه شی ویل کېږي په دې باندې هم پوهېږو چې دې ته پیریود ویل کېږي. نو څه شی کومه د څپې د سرعت د پیدا کولو لپاره موږ او تاسې داسې کوو وي مساوي کېږي ایکس پر ټي. ایکس په ځای باندې زه لیکم چې لمدا اوږدوالی پر ټي په ځای باندې پیریود. د څپې د سرعت د پیدا کولو لپاره یو فورمول کله چې تاسو ته پیریود درکول شوی نو وي مساوي کېږي لمدا پر ټي د فورمول څخه استفاده کوئ. یو دا فورمول شو او همدارنګه کولی شئ تاسو دې فورمول څخه هم استفاده وکړئ چې وي مساوي کېږي
لمدا د دې په ځای باندې لیکلی شم لمدا ضرب یو پر ټي سره مشکل په دې کې نشته. یو پر ټي ته موږ او تاسې فریکونسي ویلی شو نو زه دا داسې هم لیکلی شم چې دا مساوي کېږي لمدا په خپله لمدا ضرب یو پر ټي ته څه وایم اف. نو بالاخره د څپې د سرعت د پیدا کولو لپاره بل فورمول داسې شو چې وي مساوي کېږي لمدا ضرب اف سره. دا دواړه د کانکور تکراري سوالونه دي. خوږو زده کوونکو کله چې تاسو ته د څپې فریکونسي درکړل شوي کولی شئ دې فورمول څخه د څپې سرعت پیدا کړئ او کله چې تاسو ته د څپې پیریود درکول شوی وي کولی شئ د دې فورمول څخه استفاده وکړئ. خوږو زده کوونکو راځو د همدې مطابق یو مثال حلوو. ښه خوږو زده کوونکو د ننګرهار ولایت د فورم سوال دی. یوه ډبره په اوبو کې اچوو که چیرې د تولید شوو څپو اوږدوالی 28 متره او د څپو د خپرېدو سرعت 8 متر پر سکنډ وي نو د څپو پیریود او فریکونسي حساب کړئ. ګرانو زده کوونکو چیرې موږ او تاسو متوجه شو د څپې اوږدوالی موږ او تاسو ته راکړی لمدا مساوي کېږي 28 متره او د څپې سرعت یې راکړی دی چې دا 8 متر پر سکنډ دی. اول جز تاسې څه پیدا کړئ د څپې پیریود پیدا کړئ. موږ او تاسې یوازې جز هم دا پیریود دی ما ورسره فریکونسي هم علاوه کړه چې تر څو تاسو ته فریکونسي هم پیدا کړو. دویم جز پکې فریکونسي هم پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو د پیریود د پیدا کولو لپاره کله چې تاسو متوجه شئ سرعت د څپې راکړی نو تاسو کولی شئ د څپې د سرعت فورمول ولیکئ. وي مساوي کېږي لمدا پر ټي سره. ولې مې لمدا پر ټي ولیکل؟ ځکه مې لمدا پر ټي ولیکل چې موږ او تاسو نه پیریود غوښتی دی نو زه کولی شم د همدې معادلې څخه لمدا هم شته دی او وي هم شته دی. کولی شم د طرفینو ځایونو ته تغییر ورکم ولیکم چې ټي مساوي کېږي لمدا پر وي سره. همدې فورمول کې استفاده کوم لیکم چې ټي مساوي کېږي لمدا په ځای 28 متره پر ټي په ځای باندې ولیکم وي په ځای باندې 8 متر پر سکنډ. متر دې متر سره اختصار شو 28 تقسیم 8 نو 3.5 دا سکنډ به سرعت ته پورته شي سکنډ. بالاخره پیریود به څومره شي 3.5 سکنډو سره. خوږو زده کوونکو دویم کوم جز چې دی فریکونسي تاسې خپله پیدا کړئ. د فریکونسۍ د پیدا کولو لپاره د دې فورمول نه استفاده وکړئ. اف مساوي کېږي یو پر ټي سره او کولی شئ د لا تمرین په خاطر باندې د دې فورمول څخه هم استفاده وکړئ چې وي مساوي کېږي لمدا ضرب اف. کولی شئ د دې فورمول څخه اف پیدا کړئ. وي هم راسره شته دی لمدا هم راسره شته نو کولی شو اف د دې فورمول څخه پیدا کړو. خوږو زده کوونکو دویم مثال ته متوجه شئ. د کابل ولایت د فورم سوال دی. په یو څپه کې د دوه همفازو نقطو ترمنځ واټن 15 متره دی. ګوره دلته تاسو سره په اصل کې یو چل شوی دی د دوه همفازو نقطو ترمنځ واټن یې ویلی نو تاسو وایئ چې دوه همفازو نقطو ترمنځ واټن څه شی دی؟ دا تاسو پوهېږئ چې دا طولي موج یا د څپې اوږدوالی دی. نو وایم چې د دوه همفازو ټکو ترمنځ واټن خو طولي موج دی دا 15 متره دی او د څپو فریکونسي 800 هرټزه ده. اف مساوي کېږي 800 هرټز. تاسې د څپې د خپرېدو سرعت پیدا کړئ وي پیدا کړئ. خوږو زده کوونکو د وي د پیدا کولو لپاره کله چې فریکونسي راکړل شوي وي نو کولی شو ولیکو چې وي مساوي کېږي لمدا ضرب اف. دا مساوي کېږي لمدا په ځای باندې ولیکم 15 متره ضرب اف په ځای باندې ولیکم چې 800 هرټز په ځای باندې ولیکم چې یو پر سکنډ. بالاخره وي به مساوي شي 15 پاتو کې موږ او تاسې پوهېږو چې 40 او 2 صفرونه ورسره علاوه کوم نو 4000 متر په یو کې متر پر سکنډ سره. نو څپو د خپرېدو سرعت به څومره وي 4000 متر پر سکنډ. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسې بله موضوع ده د میخانیکي څپو انعکاس. خو کله چې زه ساعت ته ګورم نو وخت راته نور اجازه نه راکوي. ګرانو زده کوونکو تر بیا چې زه انجینر عزت الله حلیم ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په سپېڅلي رب مو سپارم. ښه وخت او خوشحاله شېبې ولرئ.